العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. مسؤولين، استاذان او انتظامیه له ټولو نه مننه کوو او دعاګانې ورته کوو چې د دومره لویې جامعې او د 2000 شاګردانو د پالنې د هغوی د خوراک او څښاک او روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي او یو ډېر ښه نظم سره دا اداره تر دې ځایه را رسولې ده. الله تعالی دې په دنیا او آخرت اجر ورکړي. ورونو، دا مجلس یو علمي مجلس ده او علماو ته الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړی ده. الله تعالی په قرآن کریم کې بار بار یادونه کوي: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشى الله من عباده العلماء. حضرت عبدالرحمن بابا وایي چې کیمیاګر که د کیمیا په طلب ګرځي، همدمي د عالمانو د کیمیا او په مجلس د عالمانو بسره زر سي، که څوک کاڼی یا لوټه د صحرا او زه رحمان حلقه بګوش د هر عالم یم، که اعلا دی که اوسط دی که ادنا. علما واقعا د جامعې ستوري دي. د علماو خدمتونه د تاریخ په اردو کې په زرینو کرښو لیکل سوي دي او موږ تاسې د خپل عمر په بهیر کې هم شاهدان یو. داسې د تېرو دورونه په یو جلا شکل اوس علما تر نورو په زیات مسؤلیت کې راغلي دي، نو باید تر نورو زیات کار وکړي، تر نورو زیات متوجه سي، خصوصا د علم په برخه کې. د علم په برخه کې الحمدلله ډېره ښه زمینه مساعده ده، هم په عصري برخه کې هم په دیني برخه کې. افغانستان فعلا د لوړو زده کړو په برخه کې 40 حکومتي پوهنتونونه لري، 110 شخصي پوهنتونونه لري. په دې کې قریب 2 لکه محصلین په زده کړو بوخت دي. دا یوه ډېره لویه علمي پانګه ده. د معارف په برخه کې امارت په رسمي چوکاټ کې 1980 بابا مکتبونه متوسطې او لیسې لري. تر 10 میلیونه زیات شاګردان په دې څه کم 18,000 مکتبونو کې سبقونه وایي. د معارف تشکیل تر 3 لکه اوړي او د ټولو ته د افغانستان اسلامي امارت خپلې بودیجې نه معاشات ورکوي. همداسې الحمدلله د دیني مدارسو د حفاظونو سلسله په هېواد کې په منظم شکل او په ښه قوت سره په مخ روانه ده. دا ټول هغه فرصتونه دي چې استفاده ځینې وشي، نه د پردیو لاس کې شته، نه د پردیو نظریات کې شته،
او نه پردي لاس ته راغځولی شي. اوس باید ډېر کوشش وکړو چې خپل نوی نسل په خپل فکر وروزو، په اسلامي فکر یې وروزو، په افغاني فکر یې وروزو. هر هغه څوک چې پردیو په پردي فکر روزلي دي، یو کمونستانو په کمونستي فکر وروزل، په هغو کې داسې انسانان هم پیدا شو چې زوی خپل پلار زندان ته کش کړو، بیا یې ژوندی په ټیلیفون کې تر خاورو لاندې کړو. په هغو کې داسې کسان هم پیدا شو چې په خپلو کورو کلو یې بمبارونه کول. بیا هر هغه څوک چې د غرب په زیرخانو کې روزل شوي وو، هغوی دا تېر شل کاله په افغانستان څنګه چلې وچلولې، څومره مدارس، څومره مکاتب، څومره مساجد او څومره بازارونه یې بمبار کړل. دا ولې؟ ځکه دې خلکو ته پردی فکر ورکړی و. دا یې د خپل وطن دښمنان جوړ کړي وو او د خپل ځان ملګري جوړ کړي وو. اوس په کار دا ده چې هم په عصري برخه کې هم په دیني برخه کې داسې ځوانان وروزل شي چې هم په دین سرور کې هم په وطن سرور کې او هم له خپل دین او خاورې ولس سره وفا ولري، مینه ولري، محبت ولري. ګورئ خبره په تربیت کې ده. په مدرسه کې شاګرد ته دا ورښودل کېږي چې 2 او 2 څلور کېږي او 4 او 4 اته کېږي. په مکتب کې هم دا ورښودل کېږي. خو که د مکتب ماحول خراب و یا د اغیارو لاس ورته راغځېدلی و، هلته به شاګرد خرابېږي. او که د مدرسې ماحول خراب و او پردي فکرونه کې درسېدل، هلته به شاګردان خرابېږي. نو په کار دا د ورونو چې د دې فرصت نه ښه استفاده وکړو. د موږ هیله دا ده، ارزو دا ده چې په دیني مدارسو کې عصري علومو ته توجه وشي، تر څو د موږ یو فارغ عالم کمالدار وي، قرأت یې هم زده وي، خط یې هم زده وي، په عصري علوم یې هم زده وي، په ساینس هم پوه وي، په سیاست سره هم اشنا وي. او په مکاتب او پوهنتونو کې مې هیله دا ده چې دیني علومو ته توجه وشي. زموږ یو انجینر، یو ډاکټر، یو ساینسپوه، هغه په دین هم خبر وي، هغه په عقایدو هم خبر وي. او دا دواړه طبقې باید سره نږدې شي. دا دواړه باید یو د بل کومکي ثابت شي. ځکه دا ټولنه اسلامي ټولنه ده او همدا ټولنه کار او ترقۍ او پرمختګ ته ضرورت لري. نو دواړه چې لاس سره ورکړي، بیا به انشاءالله هم له جنجال خلاص شو، هم به له میستۍ خلاص شو. خصوصا علماء کرام او هغه ځوانان چې فارغېږي، هغوی باید کوشش وکړي، خصوصا د تعلیم په دور کې توجه ټوله مطالعې ته وکړي، تکرار ته یې وکړي، سبق ته یې وکړي، حاضرۍ ته یې وکړي. چې کله الله تعالی کمال ورکړي، بیا نو هر خدمت چې زوی هغه به بیا کولی شي. او که په وخت طالبۍ کې، په وخت سبقانو کې چورتونه په نورو کارو کې بند وي یا لوړ لوړ خیالونه ورسره پیدا شي او سبق ته توجه ونه کړي، نو ټول عمر به نیمګړی، ټول عمر به د نورو د اوبو بار وي. کوشش وکړئ ورونو ځانونه کمال ته ورسوئ. په دې مه خوشحاله کېږئ چې پلانی د پلاني زوی ده، د پلاني ورور ده، د پلاني خپل ده. نه 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 نه، چې په خپله محنت ونه کړې، په خپله ځان ونه رسوئ، د بل چا په نامه باندې نشئ رسېدلی. دې ته مه خوشحاله کېږئ چې نن خوا زه له هر غمه خلاص یم، سبا ته مسؤلیت ته په غاړه کېږي، هم د کور، هم د کلي، هم د وطن. ټول عمر خو ته څنګه ده د موږ نوي فارغین هغه کله عصري علوم وي، کله دیني علوم، د خپل ولس په ژبه څنګه پوه شي.
د خپل ملت سره څنګه په خبره پوه شي او د دنیا د پیچلي سیاست باریکیو ته څنګه متوجه شي. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې دوه مرزونو سخت ځپلی دی، یو داخلي اختلاف، یو له خارج سره ټکر. داخلي اختلاف د ضد و د جهطلبۍ و د تنګ نظرۍ له جهته وي، او له خارج سره ټکر بیا د نه مطالعې له حالاتو نه د نه خبرېدا او د دنیا هغه جریاناتو باندې د ځان نه خبرولو له امله. اوس که موږ تاسو غواړو چې افغانستان په آینده کې د جنجال نه خلاص او په خپلو پښو ولاړ وي، نو باید هم په داخل کې اختلاف وساتل شي او هم له بهرنۍ نړۍ سره له ټکره وساتل شي. او دا هغه وخت کېدای شي چې په ما او په تا کې دا وړتیا پیدا شي، دا حوصله پیدا شي، دا ظرفیت پیدا شي، دا قوت پیدا شي، دا بصیرت پیدا شي، دا زغمل پیدا شي چې هم خپل سره وزغمو او هم د دنیا حقایق ومنو. یوازې په غټو خبرو، یوازې په لاکو شاپو، یوازې په یو خاص فکر باندې خو د دومره غټو فتنو مخه نه نیول کېږي. 40 میلیونه ولس په دې کې کونډې، یتیمان، معیوبین، در بدر ملت د دې هر مشکل به داسې بولي لکه د خپل کور، چې یوازې داسې وبولې، مشر ته د پلار په سترګه وګورې، همزولي ته د ورور په سترګه وګورې او کشر ته د زوی په سترګه وګورې، بیا به ته ووینې چې دا وطن څومره ترقي کوي او له څومره افاتو مستدل کېږي. نن الحمدلله د دنیا ټول هغه غلط فکرونه غلط ثابت شو چې علما او یا طالبان حکومت نشي کولی. نن الحمدلله د حکومت امنیت هم تر تېره دوره ښه ده، د حکومت اقتصاد هم تر تېره دوره ښه ده، اداري فساد هم تر پخوا راکم شوی، له دنیا سره اړیکې هم ورځ په ورځ غوړېږي. نن الحمدلله موږ په سیمه کې چې څومره هېوادونه د ټولو سره اړیکې ټینګ شوي دي. نن د موږ سفارتونه په ازبکستان کې فعاله ده، په ترکمنستان کې فعاله ده، په ایران او په پاکستان او په چین کې فعاله ده، په قزاقستان او قرغیزستان او آذربایجان کې فعاله ده، په روسیه او ترکیه کې فعاله دي، په سعودي او په قطر او په اماراتو کې فعاله دي، په مصر او عراق او هالند او اسپانیا او بلغاریا دا ټول موږ سره په تماس کې دي، فعالیت کوي. دا الحمدلله ښه پرمختګ ده چې د دنیا هېوادونه د موږ ویزه مني، د موږ پاسپورټ مني، له موږ سره تجارت کوي او موږ یې د دې والمنو له دې سره تجارت کوو. همدغه رسمیت ده. دا ټول د مشرانو د ښه تدبیر برکت ده، دا د ښه نظم برکت ده. الله تعالی دې موږ تاسو ته دغه نعمت چې امن ده، سوکالي ده، دا راته دوامداره کړي. او الله تعالی دې دغسې جامعات نور هم تقویه کړي چې هم عصري علومو ته توجه لري، هم دیني علومو ته توجه لري، هم د سیاست په برخه کې، هم د لیکوالۍ او د تاریخ په برخه کې متخصصینو ته زده کړې ورکوي. دا د موږ د راتلونکي لپاره یو ډېر ښه زیری ده او زه امید لرم چې انشاءالله دغه سلسله، دغه فکر او دغه خدمات به پراخیږي او بالاخره به افغانستان د نړۍ په سطح باندې د مسلمانانو هغه علمي خلا ورډکوي انشاءالله. افغانان استعدادونه لري، خواریکښ دي،
ښه ځوانه قوه لري فقط څه زمینه مساعده سي انشاءالله بیا به د دې باغ ثمره تاسې ووینئ. الله تعالی دې موږ تاسو ته همیشه دغسې د خوشحالۍ کامیاب مجالس را نصیب کړي چونکې د لمنځو وختونه دي مازدیګر ده د سازبندۍ مراسم به وي د تاسو ټولو راتګ نه منندوی یو. الله تعالی په خپل حفظ و امان کې وساته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.